السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا را پښتو ټک یوټیوب چینل لپاره تاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته درخوایم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د خپلو نومونو نه دغه شان ښایسته کوم انټرو چې تاسو لیدلې وي هغه جوړې کړئ یا د خپل یوټیوب چینل لپاره هم ښایسته ښایسته انټروګانې جوړې کړئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو. او دې نه مخکې تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا ورسره سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د هغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي، سمپلی هغه پرمیشن به دې ته تاسو څه کوئ الاف کوئ. ټیک ده؟ کله چې دې ته تاسو پرمیشن هر څه الاف کړه نو اوس دلته کې تاسو کتلی شئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ تاسو له راکړی دی ویډیو، خوا کې تاسو له راکړی دی ایمیج. مطلب که ته په ویډیو کې خپل هغه انټرو جوړول غواړې، خپل د اسم هغه خپل د نوم هغه انټرو جوړول غواړې یا په تصویر باندې خپل انټرو جوړول غواړې نو به ته د دې ځایګي نه څه کې سلیکټ کړې. مثال په طور زه په تصویر باندې خپل د نوم کوم انټرو چې دا هغه جوړوم. دلته لاندې دا یوز آپشن چې درکړی دی په دې باندې به تاسو وکړئ کلیک وکړئ. اوس په دې کې به تاسو خپل نوم چېرته لیکئ. مثال په طور دلته کې تاسو له راکړی دی دا وګورئ په دې ځای کې به تاسو څه کوئ خپل نوم ولیکئ. مثال په طور دلته کې زه خپل نوم لیکم. ټیک ده؟ دا وګورئ ما خپل نوم دلته ولیکو. اوس چې په دې پلی تاسو آپشن ووایئ دا وګورئ تاسو دغه شانتې دا انټرو تاسو سره راغله. اوس د دې نه علاوه دا کوم کلر چې دی دا تاسو چینج کول غواړئ دا تاسو ته دې ځایګي نه چینج کولی شئ. دا کوم ټیکسټ فونټ سټایل چې دی دا چینج کول غواړئ، سایز غټول غواړئ، وډوکې کول غواړئ هغه تاسو دې ځایګي نه کولی شئ. دا وګورئ سایډ ته وړل غواړئ یا منځ ته هر سایډ ته هر طرف ته یې چې وړل غواړئ تاسو ته دې ځایګي نه وړلی شئ. دې نه علاوه کوم بیکګراوند چې دی بیکګراوند تاسو چینج کول غواړئ دا وګورئ چې دا بیکګراوند چې دی ډارک شو یا کم سالډ بیکګراوند چې دی هر څه چې تاسو کول غواړئ هغه تاسو د دې ځایګي نه کولی شئ. ساده بیکګراوند لګول غواړئ یا بل څه کول غواړئ نو ټول آپشنان پکې شته دی. یا پې آډیو لګول غواړئ مطلب څه ګانا وغیره څه شی پې سیټ کول غواړئ نو هغه پې لګولی شئ. دا وګورئ تاسو کمپاوند سټایل چې دی هغه تاسو څه کولی شئ د دې ځایګي نه څه کولی شئ ښه په اسانه طریقې سره چینج کولی شئ. مثال په طور ستاسو کمپاوند سټایل خوښ وي د دې لیکنې کم طرز چې دی کم یو هم ستاسو خوښ وي نو هغه تاسو څه وکړئ نو دغه ځایګي نه څه کوئ سمپلي راولئ او دغلته یې ولګوئ. نو ملګرو ډېره د کار ویډیو ده انشاءالله امید لرم چې خوښه شوې به مې که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ.